خانجیات متحده به کنگره نتوانست توضیح بدهد که اسرائیل با استفاده از کمک نظامی آمریکا در جنگ علیه حماس از قوانین ایالات متحده و بین‌المللی تخطی کرده باشد. انتظار می‌رفت که جو بایدن کسی که تلاش دارد بین مسئولیت‌هایش و رئیس جمهور و همزمان نامزدی‌اش برای انتخابات رئیس جمهوری توازن برقرار کند، این هفته به خاطر ایجاد وقفه برای فرستادن بخشی از کمک‌های نظامی به اسرائیل توسط اعضای جمهوری‌خواه و کانگرس با مشکلات واضحی روبرو شده است. دونالد ترامپ در نیویورک به محکمه برمیگردد و مایکل کوهن وکیل پیشینش در محکمه‌اش به خاطر پرداخت پول حق سکوت و بازیگر فیلم‌های مستجم مواجه می‌شود. ژیانوری تنگه‌های صدای آمریکا، واشنگتن. ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا پایان می‌یابد. ولی شما می‌توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما با زبان‌های پښتو و دری دنبال کنید. شما برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ما را در کانال 469 شبکه ماهواره‌ای یاسر نیز دنبال کرده می‌توانید. تا برنامه دیگر خدا نگهدار. ارجمندان عزیز سلام، امیدوارم که سلامت باشین. من داوود سلیکی هستم. شما برنامه زندگی در آمریکا را مشاهده میکنید. امروز به یک تورنمنت سنوکر آمدیم در یکی از باشگاه‌ها یا کلب‌هایی که از سوی افغان‌ها ساخته شده و تعداد کثیر از افغان‌ها در این کلب امروز در این تورنمنت حضور دارند و شرکت میکنند. من از این کلب سنوکر مهم شدم. از این تورنمنت سنوکر برای شما امروز در برنامه خواهم ساختم. امیدوارم که تا آخر برنامه هم با همراه باشید. کلب سنوکر دلتا راکس صحبت میکنم. ابراهیم عزیز سلام.
شما میشدن با شما خوش آمد. سلام داوجان عزیز، سلام از بینندگان عزیز. تشکر از اینکه قدم رنجه کردیم. کلاب ما بسیار خوشحال هستیم که آمدیم. سلامت باشید. یکی سوالای همیشه که در پرسان کنم چه قدرت میشه با میفهمدیم؟ ما در حدود 5 سال هستم زندگی میکنم. سوال باشنده ویرجینیا هستم. مسئولیت خود در کلاب سنوکر چی هست؟ ما مسئولیت ما که شرکای کلاب هستم و دیگه تمام منیجمنت که به حساب اصطلاح امیانه افغانان خواهد فراموش کنه که مشارکت شما پیدا ساختیم. حتما ما تقریبا در حدود 4 شریک هستیم. یک شریک میرویس جان است، انیل جان است، اجمل جان است و یک شریک دیگه ما به نام قیس است. شریک نامیز است و یک شریک دیگه ما تسکیت هستن و ما با چهار زندگی میکنند. هدف از ساختن کلاب سنوکر چی هست؟ یک داستان بسیار کوتاه دارم. من خودم بسیار شوقی سنوکر هستم چون یک سنوکر کلاب دیگه در ویرجینیا بود. ما معمولا میرفتیم تقریبا 1 ساعت، 1 ساعت، 2 ساعت. الان چه تا وقت شده که ما 3 ساعت منتظر بودیم جمع افغانان هندیا و پاکستانی بسیار زیاد منتظر میمونیم. نوبت بتون دارد. نوبت برنامه دارد. ما سمندی که ما مثلا یک جای رو بسازیم که افغان ها هم لذت ببرن سنوکر و هم از غذای افغانی لذت ببرن که معمولا اکثر مردم ما که افغانستان میرفتیم سنوکر شکری میکنیم برگر زاد خوبشون برگر افغانی پرومیز ما تمار میکنیم جمع یک هوای افغانستان بسر کل بودیم. بسیار جالب است. خب این فقط انگیزه ترغیب داشته که شما یک جای به سرگرمی داشته باشید یا نه یک بزنس هم میتونه باشه؟ یک بزنس هم بودن به قدم اول خب حتما کسی یک محل میسازه قدم اولش 100% انگیزه بزرگ است که هر کسی فکر میکنه که مثلا یک بزنس درست ما یک بزنس داشته باشه در امریکا که هم برای مردم خدمت باشه هم برای خودشان یک چیزی عاید باشه و سنوکر چیزی است که یک بازی ذهنی مثل شطرنج بازی بسیار سابقه است، خدمات بسیار تاریخی دارد، بازی میشه و بسیار بازی دوست داشتم. من خودم شخصا بسیار دوست دارم. دیگه سر یک بسته انسان سر فیلی که در اتاق هم رفت بزنیم متوجه است که نه اگر بگرده در افغانستان سنوکر کمی توضیحی است. مختصاً فکر میکنن که سنوکر یک بازی خوب نیست اگرچه بسیار تفاوت با کرمبور با والیبال مثلا میتونیم یا با بازی های دیگه نداره. از نظر خودت به خاطر که علاقه‌مند هستی یا یک اینجا کلاب هم داری چرا فکر میکنی که این ذهنیت در افغانستان وجود داره؟ خب سیاست با همه چیز تعلق به ذهنیت ساختن داره چون مردم افغانستان اکثر که مثل سنوکر، شطرنج یا کدام بازی دیگه اینا را ترجیح میدن زیادتر به قمار و دیگه چیزا. ولی سنوکر اصلا یک بازی بسیار شایع بسیار بازی خوب است که نمیتونم این طرز طریقیش هیچ قسم استفاده میکنه. مثلا سنوکر اکثر مردم مخصوصا شخصا ما انتظام بگیرم یا سرگرمی باشه خصوصا در امریکا یا جای با دیگه خاص چیزی سرگرمی ندارم برای خودم شخصا سنوکر بسیار استفاده خوب است. بله یعنی در افغانستان دلیلشی که مردم یک ذهنیت منفی در مورد داری قمار باش بسیار خوب. بسیاری چیزی نگاه میکنه قمار باشه اما چرا سنوکر یک قسم یک فرهنگ بری شده از مصابون افغانستان نه تنها در افغانستان معمولا در پاکستان مردم فکر میکنه که اگر اونا با تنها و سنوکر باور نیست ولی جاهای دیگه هست که مثلا قمار میزن ولی تعلق به این داره که از کنکشنش هست خصوصا در سنوکر یا دسته میکنه. اگر این سنوکر بسیار یک بازی خوب است. چه مدت میشه سنوکر بازی میکنی؟ تقریبا 11 سال میشه سنوکر بازی که 5 سال میشه اینجا آمدیم 6 سال در افغانستان بازی کردی اما قدر لحظه تجربه خود بیان یک جوان چی بوده؟
رفتن به سنوکر کلاب‌ها بازی کردن آیا یک بازی خوب بوده در خودت؟ ما کاملا یک از وقتی که ما سنوکر را ساتوری کردیم ما هیچ نگاه کدام بازی سنوکر ندیدیم. همچنان به اینجا چی به اینجا بوده چی در افغانستان بوده. افغانستان زیادتر ما افغانستان ساتوری کردیم بچه‌های بسیار ورزیده هم ساتوری میکرد گفتن بسیار خوشحال می‌بینیم اینجا هم ولی تجربه را بسیار خوب. از یک چیزی بودم برات بگم که شما بازی سنوکر حرکتر نسازه خوبتر فقط فکرت رتمار میباشه و همه و درستان سنوکر. ابراهیم عزیز من میخوایم که کمی در مورد سنوکر بر ما معلومات بدید به خاطر از اینکه بیلیارد هم است که مردم فکر میکنه با این مشابهت داره بین بیلیارد و سنوکر چه تفاوت‌هایی است و سنوکر چگونه است؟ خب بیلیارد که از تقریبا سه قسم چوبر نداشته باشه هفتیتن اشتیتن نوکیتن سنوکر فبریکش فرق داره تکیش فرق داره پاکتایش فرق داره کش فرق داره کوکایش فرق داره قانونش فرق داره تفاوت بسیار زیاد داره نسبت به مثلا اگر تو پرندانه رو بگیریم یا مثلا این نمبر نداره خودش نمبرگذاری شده از طرف سنوکر این مثلا 37 نمبره و یعنی تو تیبل بیلیارد که از جامعه بیلیارد اونا کلش نمبر داره ولی سنوکر نمبر نداره و طاقت‌های سنوکر که از خودتر است نسبت به طاقت‌های بیلیارد که از کمتر است. تفاوت بسیار داره. سنگ مثلا 5 دانه سنگ داره تخت سنوکر و بیلیارد که 3 دانه. این تفاوت بسیار بزرگ داره. قیمت‌هایش حتی فرق داره. قیمت‌های سنوکر از 20,000 شده تا 40,000 دلار هم هست و بیلیارد قیمت‌ترینش از 10,000 دلار پیش جان تختش. فرهنگ سنوکر در امریکا چطور سال 5 سال دیگه که اصلا شده کم بشه. سنوکر در امریکا فی‌الحال اونقدر سقوط نداره رو و رشد است که مردمایی است که مثلا من همراهشان یعنی بسیار به نزدیکی از فدراسیون هستم یعنی همراهشان کار میکنم مردمی هستند که کار کرده رایستن که همین فرهنگ سنوکر را یک ذره بلندتر داره چون در هر چیز در سپورت فلال اگر دنیا میگیره و هر چیز پول شامل است یک بزرگ بسیار خوب است به حساب اینترنشنال فایل بینام ساتوری کنم میدونم که ساتوری میکنه او را پول میتن دیگه رو و روش است یعنی یک بازی بسیار خوب است. تورنمنت‌های ملی هم در امریکا وجود داره که مردم بازی میکنن. تورنمنت داره خود امریکا فدراسیون داره به نام United States Snooker Association. امروز یگانه ویژه که اینجا وجود داره در سنوکر کلاب دورتاوکس ما یک تور ارنج کردیم یا مهیا ساختیم در پلیرهایی که در ویرجینیا هستن یا اوت آف اسکول هستن اینا میاین اینجا ساتوری میکنن بازینا پوینت میگیرن که در نشنال ساتوری کرده بکنن یعنی در تورنمنت ملی امریکا ساتوری کنن. بسیار خوب فدراسیون امریکا بسیار کوشش دارد که پلیر انتخاب کنن از امریکا که برن بتوانند در چمپیونشیپ اشتراک کنن. بسیار میان افغانان کسایی است که همین توانایی و قابلیت داشته باشه که بازی کنند. ما زیاد افغانا رو می‌بینیم که توانایی زیاد دارن همیان همین ساتوری میکنن مثل مصطفی جان، سلیم جان، خالد جان اونا کلیشان میتونن به سطح ملی ساتوری کنن. در تنها خود ما بسیار افغانا وقتی هستن تقریبا زیاد وقت میشه که ساتوری میکنن. بسیار خوب. بیاین سر تورنمنتی که امروز در کلاب شما جریان داره کم بر من معلومات بده. چگونه تورنمنت اصلا داره و چی میکنن بری چند نفر بازی میکنن؟ در سنوکر امروز یک تورنمنت است که اصلا مهیا شده از طرف خودمون از طرف جلجاوز که با سپورت فدراسیون سنوکر امریکا همه پلیرهایی که ساتوری میکنن پوینت میگیرن یا ارزیابی میشن که آیا قابلیت از دارن که در آینده در نشنال ساتوری کنه یا خیر. سنوکر است یک بست آف 3 سه فریم است فوتبالش 15 بال میباشه 15 بال سر و باقی مونده بالای زنگه میباشه
12 پلیر هستن برای خیلی پلیر پروفشنال هستن که ساتری میکنن از قسمت های مختلف از نیویورک از فیلادلفیا از خود ویرجینیا از دورتر از ویرجینیا از خیلیشون آمدن امروز در این تورنمنت هستن. چند نفر است در مجموع در تورنمنت؟ 13 نفر هستن. چقدر این بازیکن‌ها رو میشناسید؟ اکثرش هم میشناسم، اکثرش من اینجا ساتری میکنن روزمره بین هفته داخل هفته من اینجا ساتری میکنن، ولی بعضی هایش هست که از استیت آمدن وارو من نمیشناسم. دفعه اول است میبینم انشاءالله از طرف فدراسیون هم آمدن، یعنی فدراسیون که اناونس میکنه که تورنمنت به این قسمت به این استیت ما داریم، اونا میتونن ساین اپ کنن آنلاین اینجا ساتری میکنن. و طوری که گفتین هر کسی که امروز اینجا بازی میکنه امتیازی که میگیره در رنکینگ یا در درجه بندی ملی هم محسوب میشه که چه قسم بازی کرده. اگر خوب بازی کنه ممکن است که در بازی ملی هم انتخاب شود. بسیار خوب. و شما موفقیت میشه. قربانت سلامت باش. تشکر څومره مده کېږي امریکا کې ژوند کوئ؟ کوم زما سلیم دی او 4 کاله کېږي چې امریکا کې ډېره نه. څومره مده کېږي چې د سنوکر لوبه کوئ؟ سنوکر لوبه خو ډېر وخت تقریبا 10 کاله نه ډېر وخت دلته امریکا کې د 1 کال نیم کال کېږي چې دلته یم کوم نوي کلاسونه جوړ شوي. ما واورېده چې تاسو مخکې ټورنمنټ کې ګډون کړی و، هلته ما ټورنمنټ ګټلی و. نو نن د ډېرو افغانانو هیله تاسو ته ده چې کېدای شي دا لوبه دا ټورنمنټ کې بیا حداقل فاینال ته لاړ شي یا یو څو ښې لوبې وکړي. څه فکر کوئ د ټورنمنټ دغه فضا څنګه ده؟ بس کوشش کوو، فضا خو ډېره ښه ده، هلکان ټول راغلي دي، ټکرته هلکان دي. زه هم کوشش کوم چې انشاءالله دا ټورنمنټ وګټم. مخکې مې یو ګټلو نو اوس کوشش کوم، وعده نه شم کولی خو خپله غذري کوشش کوم. زه به تاسو نه پوښتنه وکړم که څه هم چې له نورو کسانو نه چې د مرکې ورسره وکړي پوښتنه وکړه. په افغانستان کې د سنوکر او بیلیارډ په اړه یو منفي ذهنیت موجود دی. څه فکر کوئ چې ولې داسې منفي ذهنیت موجود دی؟ ولا دا خو رښتیا هم ده چې په افغانستان کې به اکثرته خلکو داسې فکر کوي چې ولا سنوکر کوم بد شی دی یا کوم ښه کار نه دی چې کوي. تاسې دا یو سپورټ دی، یو ډېر سالمه تفریح ده. او بعضې کلبونه په کابل کې وو چې هغې کې به پیسې وال کېدلې او دغه خاطر شاید نوم یې بد و او بل خلک نه پوهېدل چې سنوکر څه شی دی، نوی شی و په افغانستان کې. نو زه فکر کوم چې ما په نظر خو ډېر یو ښه لوبه ده، سالم تفریح ده. نو بیا هم څوک چې شوق لري باید ادامه ورکړي. سنوکر دلته په امریکا کې د افغانانو ترمنځ رقم ده، هماغسې منفي ذهنیت دلته هم موجود دی که نه؟ ولا نه پوهېږم، افغانان ډېر به څه فکر کوي، خو زه زمونږ فامل په دې باره کې اوس پوهېږي چې دا یو ښه تفریح ده او زه چې افغانان سره مې لیدلي دي هغه هم مثبت نظر لري، بد نه دي. Yo voy a hacer مسئولان دیگه که سنوکر هستن میشه یا به ما معرفی کنیم؟ جان صدیقی، سلام علیکم. خیلی خوش آمدین با سنوکر کلاب دلتارور که در بوکستری در کانادا موقعیت دارد. تمام جوانان و تمام هموطنان ما قرار امروز می‌بینیم که یک برنامه تورنمنت هستن. این تورنمنت از طریق خود استیت سنوکر اسوسییشن برگزار شده. این تورنمنت به 2 روز هستن. روز اول برای اروپایی هستن که همون استاندارد لیولشون بالاتر از اونا پلی میکنن
و فعلا شما تماشا میکنیم که تورنمنت جریان داره که در تورنمنت هم افغانای ما هستن هم خارجی ها به حساب پاکستانی امریکایی ها و همچنین دیگه برخلاف دارن که دیگه رجاق شدن جوانای افغانای ما 40 نفر افغان سال در حدود 8 نفر افغان هستن 2 نفر امریکایی هستن 3 نفر پاکستانی و 1 نفر هندی هستن. بسیار خوب. چی فکر میکنیم که افغانا خواهد هستن که برنده تورنمنت شد؟ همه بیشون کسی جسم میکنن میبینن حقیقت در آخر برنامه میبینیم که کی برنده میشه مگم عطا نمتو همه بیشون خوب بسیار خوب دیگه از دید یک کاربار تجارت این مسئله صحبت کنیم ساختن چگونه در امریکا جز کاربار چگونه کار است؟ در شروع چالنج ها خب سال داره خودم شخصا تقریبا 5 سال پیش به بزنس فکر کرده بودم چون بعضی همی مشکلات زندگی من بود و کووید رو ما نتونستیم همین زمان سربراه بسازیم بالاخره یک سال میشه که جای ما بودیم و 8 ماه کاربر گرفتیم که بتونیم ایده افتتاح بکنیم از افتتاحی کلاب تقریبا 10 ماه میشه و در این مدت 10 ماه صحبت سنا برکن بگیرم که افغانای زیاد اینجا معرفی شدن و باز شدن نویدن که بسیار مبسوط شدن محیط اینجا. چند میز داریم اینجا؟ در اینجا ما تقریبا 6 میز سنوکر هستن 2 میز بیلیارد است که عموما افغانای ما 90% و بالاتر از اینا سنوکر پلی میکنن و 2 میز دیگه بیلیارد داریم در خارجی هستن خب بعد افغانای خواهیم پلی میکنن چون جای ما کنتر حیط است از زیاد ما 12 تیبل آردار کلا بودیم چند تایش استوب کردیم اگر پشت میکنیم اگه همکاری افغانا اشتراک داشت میکنیم بگیره و واسط میشه چه مدت میشه که کلاب ایجاد کردیم؟ در حدود 10 ماه میشه 10 ماه میشه که افتتاح کردیم و 8 ماه پیش هم تقریبا در بر گرفت تا که ما بتونیم کنسترکشنش و اینستالیشن تیبل ها آیا از لحاظ کاربرتان تک سرپای خود ساز شده باید داشته باشه؟ ماشاءالله چون افغانای ما خوش میکنن که افغان خود سپورت بکنن حضور و زمان ما امسایی همگیشون گرفتیم و فضل خدا ما شنیدم که شما برگر خوب افغانیان اینجا بکنید سریا دوست دارن که به خاطر خوردن برگر اینجا بیاین بله چون محیط ما همون محیط وطنی هست و کوشش کردیم که غذای وطنی داشته باشیم برگر وطنی هم داریم که زیاد صفت میکنن افغانای ما دوستای ما هر کسی که میخورن میگن که مانند برگر ایسان است ما رو به یاد برگر ایسان بندازیم ما کوشش میکنیم که ما اعتبار مردم ها قایم داشته باشن اگر دل بگیم دارم نمیشن میخوایم این برگر تا نترای کنم چرا نمیخوایم میربانی بفرمایید خوشبختانه برتن بودیم که این تورنمنت همچنان لایف تلکاست باشه و تمام سکورینگ یا مسابقات هم میتونن دوستای ما که فیسبوک هم ببینن این شغلست که یکی از مسابقات ها پرتزیان اجازت صحیح طرف از آن باش که باید هم آشمت اجازه گرفت باشن جان هست ما شنیدیم که بسیار برگر خوب میسازی میگن همه سندارای ما دیگه مجبور برشان چیزی خوبتر بتیم ارائه کنیم دیگه کوشش ما نیست که با همگی چیز تازه و خوب ارائه کنیم و زیادتر مردم هم بخاطری که دیگر میان با
ولی یک چیز فقوانی را بکنن دیگه از برگر ما مستفید میکنن. بسیار ما فقط دیگه برگر اسپیشل به خودت آماده میکنیم. تشکر. ما معلوم اسپیشل نه خیار آردر میکنیم و دو رقم برگر دادیم. برگر ریگولر است و برگر اسپیشل است. در برگر اسپیشل ما دو تخم و دو ساسج بندازیم و تقریبا بزرگتر میسازیم دیگه و ریگولر که است دیگه ریگولر با مشتری ما دیگه خود بار اولی تا انشاءالله تحقیق میکنیم که تشکر. روی ما کنیم. میام به یاد افغانستان یک برگر بیان افغانستان خودت یک برگر میکنیم. بهترین کار است. این همه مواد و متضاد مواد مواد ما دیگه وقتی صحبتی نیم همش ریخت میشن. پیاز و تخم پیاز تخم این سه چیز خوب داره. پیاز تخم گشنیج بادرنگ و همراهش باجان رومی دیگه همش اختیاری است. بعضی کسا باجان رومی نمیخورن باز برش نموندازیم. بعضی کسا پیاز نمیخورن دیگه هر کس که رقم میخورن ما برای به شکل میسازیم. بسیار عالی. بسیار عالی. حتما دوستان میپرسن چند قیمت داری برگر بریم بگویم. برگر قیمتاش به سپیشل کست خانه 11.92 و برگر ریگولر ما $10. بسیار خوب. تخته شد چهار مساله میزنیم. این مساله مساله وطنی و دیگه خود ما جور میکنیم. همه چیز فوق‌العاده. همه چیز دیگه اینجا وطنی است. از طرف رستوران تو وطنی است. آماده شد. دور از دلتان عزیزا، پس از یک مدت طولانی یک برگر افغانی متمزه‌دار اینجا فرصت مساعد شد که ما بکنیم. از خودتانم طبیعی نمانم دیگه همه چیزان که من مزیشه بگیم بعد من بخوام رقصه میتونم میشه خدمت کنیم بگویم که چه مدت میشه به امریکا میریم؟ من 7 مدت 9 سال میشه در امریکا. بسیار خوب. چقدر میشه سنوکر بازی میکنیم؟ از سنوکر خود کابل میکنیم یکم عمومی که حساب کنید 15 16 سال میشه که سنوکر امروز چگونه از این تورنمنت بازی کردیم؟ باختیم بودیم؟ خب تورنمنت خب جالب بود. بسیار فول بال فریم اولا باختم فریم دوم پاس بردم در دیسایدر فرما برای بازار شد. بسیار چطور سنوکر در امریکا مشاهدگان پسند کردم که اصلا خواهد میکنم که تینیت نمازش وجود داره اینجا متصل نه خیر بسیار مدت میشه که در امریکا سنوکر نیم. یک بازی خوب تا فعلا پیداش کردیم. ذهن ما را مسیح نگاه میکنه و یک محیط سالم است به نظر من. تا فعلا قابل خدا رو ایجا کدام کار دست ندادم. نسبت به افغانستان ایجا خوب است. فعلا در افغانستان چه مشکلات داشت؟ در افغانستان یکی مردم نظریه منفی داشت خواهی به سنوکر. مردم
فکر میکنم سنوکر بعضی ها همه گینه سنوکر شاید جای خراب باشه شاید که بری همیشه کارهای مرکی همه جنگ اینجا با رخ بتن آماده اینجا بلکه طور نیست اینجا نهیم و صوفی میکنیم بعضی دفعه خدا خیرشان بتر بعضی تورنمنت ها و بیزن میکنن بسیار جالب است میریم صوفی موقع دیگر فضای بسیار دوستانه و فضای بسیار خوب است مسافری زمین جمعیم افغانهای خودم میبینیم و شادم میکنم ساعت موضوع میشه کدی چې ځان راپېژنې او دا وایي چې څومره مونده کېږي امریکې ته راغلی زما نوم منشید حبیبي ده دا شپږ کاله کېږي چې په امریکې ته راغلی څومره مونده کېږي چې د سنوکر لوبه کوئ سوکر خو ډېر مخکې نه ډېر داسې تقریبا شپږ کاله کېږي هغه کې پاکستان کې مې لوبه کوله بیا افغانستان کې مې لوبه کړې ده هلته اوس لوبه کوم چې تقریبا شپږ کاله څنګه ده سنوکر په امریکا کې قومیت لري علاقمندان لري نظر په نورو اول درجه خلک دلته ډېر کورونه کې مصرف ته او ډېر سمانچان لري دلته داسې مصرف کې د کار نشته او دا یو ذهني ګیم ده فزیکلي منټلي خلک ممکن دي راحت ولري او ډېر دلته کوم دوستانه چې زه پېژنم د ټولو سمانچانو چې راځي ډېر لذت ورکوي او یو بل کول دا چې په دالته کې یو ښه نتورک جوړېږي د دوستانو یو بل سره چې پېژني خبرې کوي ناسته کې یا که افغانستاني چای د خپل سره یوځای څښي دا نه مشکلات خلک حل کوي او خلک ډېر ښه دي این تورنمنت امروزی به برازا کشید و ما تصمیم گرفتم که در حال اینجا ما اتمام برسونیم و اینکه باز هم از اینجا با یک موضوع حضور خدمت واشنگټن ډي سي نه زه وکیل خان یم دا د وایس اف امریکا ډیوا د ځوانانو او پیغلو لپاره اونیزه خپرونه ده هره اونۍ په دې خپرونه کې موږ تاسو د هغه ځوانانو او پیغلو سره ملاوو یې په تاسو درپېژنو د چا چې لاسته راوړنې وي د دې ترڅنګ دغه ځوانانو او پیغلو ته ورپېښو چیلنجونو مشکلاتو ستونزو یا مسلو باندې هم خبرې اترې کوو بیا دغه مشکلاتو ستونزو مسلو یا افرادو سره د حکومتونو غیر دولتي ادارو فعالانو او عامو خلکو لخوا چې کوم ځواب ویل کېږي یا هم د دې خپرونې برخه وي نن به هم داسې وي نن په دې خپرونه کې موږ تاسو د سید عدنان شاه سره ملاوو سید عدنان شاه چې یو خبریال دی اداکار او بخیزم آرټسټ دی فنکار دی هنرمند دی او د دې ترڅنګ یو لیکوال هم دی د لسو کتابونو 10 کتابونه یې لیکلي دي اوس راو په د هغه په کار او ژوند باندې خبرې اترې کوو اول په پروګرام کې یو دمه سید عدنان شاه د سکایپ په لیکه باندې په دې خپرونه کې مېلمه شوی دی عدنان په خیر راغلی ستړی مه شئ
خلک شي څنګه تاسو په خیر ده خو تاسو څنګه ډیر مننه کوم تاسو چې ډیوی ته وخت ورکوي موږ سره خبرې اترې کوي او جهان مننه خوشاله اوسئ د تاسو نه مننه ټول مدان خوشاله اوسئ ما خو تاسو تعارف وکړ دا نر خو غواړم د خپل زموږ اوریدونکو کتونکو ته وایم چې څوک ته څه کوي او د کوم ځای سره تعلق ساتي ته منشام کورون دی او زه بنیادی د ډیسټریکټ نوشار د ګورپورې سره تعلق ساتم او تیر چې کوم نن یو له سکالونه نو ټلویزیون ته افغان ټي وي دی هغه سره وابسته کړم هغه کې چې کوم د خبريال ورته چې کوم پروډوسر ډایرکټر په هیڅ باندې کار کوم مختلف څنګه د مختلفو شوبو کې چې کوم خبرونه دي په هغه کې چې کوم خپل خدمات سره کوم صحیح کتابونه دې هم لیکلي دي او سره دې سره چې کوم ویل کېږي چې عدنان شاه چې کوم دی یو هنرمند هم دی آرټیسټ هم دی په هغه باندې په کتابو ته وایي کنه دا کتابونه بنیادی د لږ رڼا واچو په دې باندې نو بنیادی څه کار ما کړی دی کوم چې په پس منظر کې چې دا پروډکشن کې زما راځي چې په ادب کار شوی په کلتور کار شوی دی یا چې کوم دی نو په هیستوري باندې کار شوی دی نو په هغې کې چې کوم کار دی هغه چې نشر شي په ټلویزیون باندې نو هغه بیا واپس بېرته چې زما خپل پروګرامونه دي چې د هغې زه کوم دی نو په پروډکشن کې ما ایز پروډوسر یا پروډوس کړي دي یا ډایرکټ کړي دي هغه خپرونې واپس موږ کتابي شکل ته راوړي دي او کتابي شکل کې موږ هم خوندي کړي دي هغه دې لپاره هم خوندي کړي دي چې باید چې زموږ دغه څومره میټیریل دی څومره کار زیار دی دا په کار راشي په کتابي شکل کې خوندي پاتې شي دا یې بنیادي وجه دغه ده چې دا په وخت مخکې چې کوم ډیجیټل پلیټفارم چې کوم هغه زموږ په مرغه چې کوم دی څه بده مرغه دغه شو خراب شو نو د هغې د وجې بیا موږ هغې ته فضول شروع کړه نو دې کې د ښاغلو نومیالو چې کوم د پښتو ژبې اتلان دي د هغې خپرونې دي دا سره هغه خپرونه واپس کتابي شکل ته موږ راغلي په هغې کې دا یو کتاب چې کوم دی نو هغه زما خپل چې کوم د پښتو ژبې نومیالي دي چې دې کې دا د نه زیات خلک چې کوم په دې بخلي دي نن سبا دور کې باید چې کوم په هغې کې په هغې باندې په پیجیانې کېږي د هغې باندې چې کوم لیکل کېږي دا د حوالې په توګه به دا کتابونه په کار راځي دا د ډاکټر خلیل صاحب ډاکټر شاه ولی زرمان صاحب ډاکټر اقبال شاکر صاحب ډاکټر بدرالحکیم خلجي صاحب ورحمة الله پامي صاحب د صالح نادان صاحب د دې ټولو خپرونې چې ما سره دي هغه ټول موږ په شکل کې موږ کړي دي دا آرټیسټ په هیڅ باندې چې کوم بچپن نه په تیاتر سره وابستګي وه د سکول د زمانې نه په سټیج باندې تیاتر وموټر کوم هغه چې کوم هغه زوم چې کوم هغه تربیه باید چې کوم د خبریال په هیڅ باندې مخته راغله او ما باقاعده بیا د تیاتر ټریننګ کړي دي په کراچۍ کې مې کړي دي په لاهور کې مې ټوکه سره کړي کراچۍ کې آهنګ سره مې کړي دا کوم جمال شاه صاحب دی دا کدي هغې سره هم باقاعده د تیاتر چې کوم څنګه کړی دا بیا مایم تیاتر دی بیا ټیلینګ سټوري دی په هغې باندې باقاعده زده کړه کړې وه ټریننګ مې اخیستی دي په مختلف شعبو کې چې کوم دی نو د اویرنس لپاره په دې باندې مو تیاترز ډراماز کړي تیمز سټریټ تیاتر کړي دي بیا هغې نه پس کوم دی نو زما ټلویزیون سره وابستګي شو نو هغه کار لږ نیمګړی پاتې شو او بیا چې کوم دی د ادب د کلتور او بیا د ژوندۍ موسیقي او بیا چې کوم دی نورې ډېرې څانګې چې په هغې باندې موږ کار کوو لګیا یو بس په دې باندې صحیح مننه په تفصیل سره تاسو د خپل کار او د خپل کار په اړه زموږ اورېدونکو کتونکو ته ووایو ډېرو کښتو کې ښې ډېر څیزونه م روان کړي دي خبریالتوب ورسره بیا یو ټي وي کې کار کول بیا کې لیکل کول بیا ورسره چې کوم هغه پروګرامونه په لیک باندې رول تاسو وایي چې په ډیجیټل کې خو تاسو وایي چې ډیجیټل چې کوم دی نو هغې کې تاسو سره فایل ځای شو ډیجیټل یې هر څه چې کوم دی نو په ډیجیټل په مطلب په انټرنیټ باندې ملاویږي نو تاسو هغه زوړ طریقې ته رالې کاغذ ته راغلی په دې اړه څنګه مطلب د راکړه څیزونه خوندي وي په کلاوډز کې خلک دي شیزونو کې ځان سره سامان نه سیف نو په دې اړه سوچ نه دی کړی بنیادي خبره دا چې هغه سیستم داسې دومره پاملرنه وخت سره نه وشي دا یو خامي وه موږ دې سیستم ته داسې پاملرنه نه وشي بیا چې کله مو تینبک سړی وکړي وه خلک و تینده کې ښه وي په دې ژوند کې هغې نه سړی وکړه بیا هغه تینبک ما نه وه خوړلی نن به ما سره کوم دا نس کتابونه زما وړاندې د نوم پراته لکه انسان دی کار خو کوي خو باید ځینې کار چې کوم هغه محفوظ پاتې شي ځینې محفوظ پاتې نه شي د هغې د وجې چې کوم دی نور هم لکه کال په کال موږ کله هم خپرونه نشر کېږي د هغې باقاعده زموږ موجود دی هغه په دې باقاعده چې کوم اوري بیا لیکي او بیا هماغه طریقې سره چې کوم څنګه سوال جواب و هغه کتابي شکل ته محفوظ کړي او په کتابي شکل کې دا موږ سره
کوم نن نفوس پاتې شي بیا موږ مختلف لایبرریان ته مختلفو پوهنتونونو ته چې کوم دا واستو هلته چې کوم نن په ځینې پوهنتونونو کې دا د نصاب په توګه اوس هم پړاولی کېږي کتابونه وبخښئ تاسو وایئ چې په ځینې یونیورسټو کې دغه کتابونه د نصاب په توګه پړاول مطلب ښودل کېږي سټوډنټانو ته داسې ده جی بالکل همداسې ده که د دې کې ځینې کتابونه داسې دي دا ځینې چې کوم دا دوه کتابونه دي که زه تاسو وایم دا چې کوم ادبپور ون چې کوم دی دا اولنۍ برخه چې کومه ده دا چې کوم دی نو د پښتو ژبې ټول کلاسیک دور دی چې په پښتو ژبې کې څومره کلاسیکي خلک پېښ شوي دي کلاسیک کې کوم خلک موږ سره پاتې شوي دي په هغې باندې ده بیا چې کوم نن د دې دویمه برخه چې کوم ده ادبپور دویمه برخه چې دا دې کال چاپ شوه دا چې کوم پښتو ژبې جدید دور دی چې په جدید دور کې موږ سره کوم خلک پاتې شوي دي په فلمو کې پاتې شوي دي په ډرامه کې پاتې شوي دي په ریډیو کې پاتې شوي دي په نړۍ کې په کوم ګوټ کې په ادب په میدان کې پاتې شوي دي په صحافت په میدان کې پاتې شوي دي دا په دې کې ټول محفوظ دي او دا د ډاکټر خلیل صاحب په دې باندې ژور نظر دی هغه انالیست په دې کې او شاه عزیز ارمان صاحب چې کوم په هغه کې کوربه دی نو دا دوه کتابونه چې کوم دا موږ د صرف دومره ریپورټ رسېدلي چې بلکې دا وخت دي موږ نن مصابې کې چې کوم دی نو تصور منګوال چې را سره په فنکشن کې ملو شو دغه لیکوال د پښتو ژبې نو هغه سره موږ ډېر استفاده کوو نو هغه ورځ په ټوله کې چې موږ دا کتابونه چې کوم نصاب په توګه پړاولی کېږي کله خبر او دا خبره تاسو چا کول تاسو به تصور باندې ورته کول تاسو تصور باندې ورته تاسو په څو کې د مې بالکل تل لیکوال د شاعر ته بالکل پیژنو نو په د سپوره کې راځي مې کارون چې نو بیا وی سره دا کتابونه موږ ډېر استفاده کوو بیا د ټول ډاکټر خلیل خلیل چې کوم د دې کې چې کوم د خبرونه کې انالیست په ټول دا چې دا کتابونه چې کوم دي څو ټولې نو دا چې کوم 80% پښتو کلیئر شو مطلب دا د یو څه لکه حرام پیس پښتو کوي هغه ټول چې په دوه کتابونه دا ځان سره بس بالکل په دې د الله تعالی ځان سره دغه کا او بس هغه ټیم باندې استفاده کوه دا څو کوی چې مطلب دا پیمانه چا یې خوده چې 80% چې کوم نه پښتو لکه زه خپل اوریدونکو په ذهن باندې چې کوم پښتون راځي تاسو نه کول د دې کتاب مو سره ډاکټر خلیل صاحب چې باندې کې انالیست او هغه چې کوم دا خبره مو سره دا کوله چې لکه دوی په دې پښتو کې د دې کتابونو استفاده کولای چې 80% پورې چې کوم پښتو دینه شي مطلب دا چې پښتو پوره تاکي لکه زموږ پښتو څه دا زموږ پښتو راغلي چې کله زموږ پښتو کې څومره ټاپ تیر شوي دي اوريان راغلي خوږیان راغلي دا زموږ په کلاسیک کې کوم خلک تیر شوي دي په تحریر ادب کې کوم خلک تیر شوي دي په نثر کې کوم خلک تیر شوي دي په غزل کې کوم خلک تیر شوي دي ډېر څه په دې کې اوريدي محفوظ دي دا زموږ کوم نومیالي دي کدا موږ وایو چې غني بابا شو بیا چې کوم حمید بابا شو بیا چې کوم خوشحال صاحب شو بیا رحمان بابا شو بس موږ راځو هغه ټول تسلسل دی کې چې کوم اوس پاتې دا غي په کار دا هغه د ژوند او د هغه د کار خبرې ته پکې هم ټول پرتی دي دا بالکل محسوس دا کتاب ملاوي کې چې څنګه یو اوریدونکو یو کتون کې غسل غواړي مطلب دا په یونیورسيټو کې او په کالجونو کې تاسو وایي تاسو یې خو دي اول کې طالب علمان ته استفاده کوي تاسو په وینا خو یو څه په عام بازار کې غسل غواړي او نه چې په ډیجیټل ایج بیا خبرې ته راځم آیا دا انټرنیټ ته جوړې سره د لیک سره کنه دا چې کوم افغان ټي وي آرټس کې هم ملاوي دي چې په خبر کې کومه زموږ څنګه دا بل څه نن په خبر کې کېدنې په ور په هنتون کې دا کوم دی هغه ملاوي دی یونیورسيټي بوک ایجنسي چې کومه ډېره لویه ایجنسي ده هغه کې دا کتابونه په خلاصه کول پورا او به یې څه ریټ څه ده نه څه ده د دې وخت چې کوم دی موږ اصل کې بنیادی چې کوم دی د نقطه پر نو کړی چې موږ نقطه پر نو کړی دا چې موږ دا فیصله شوه چې دا نقطه پر نو ولې چې موږ مختلفو پوهنتونونو ته دا انګلیسي هغه ته په کومه کې خلک ته استفاده کوي دا مختلفو مهمو څوکو د سرکاري داخلي څومره دي په دې مهمو څوکو باندې د ایجوکیشن سکتور د کوم کاری دي هغه ټول ته موږ ته موږ د لایبرریان په اړه سوالي دي په باقاعده کوم اوس چې کوم د خلکو ډیمانډ وکړي چې دا کتاب په اسانه ملو شي نو موږ سخت کال دا کتاب د انسان بوک کې د انسان کتاب ټول د هغه ته مرسته هغه چې کوم دی نو په
خپل یو پیمان نه ده دا هغوی چې په 700 روپۍ خرڅوي 800 روپۍ بیه کوي هغوی خپل حرکت کېدی شي مونږ ته دي چې دا مونږ په آینده زموږ را روان ده درېیمه برخه اوس را روانه ده درېیمه برخه چې کوم دی نو په هغې کې مونږ ته دومره پیسې میلاو شي چې هغه په چاپ صحیح تاسو دومره پیسې چې په چاپ کې خو داسې نه چې فقیر خان په واشنګټن کې ناست دی او کتاب پروت په پېښور کې دی فقیر خان به څنګه ووایي نو ځکه چې دا پوښتنه دې لپاره کوم چې ګوره دا نوی دور چې کوم دی دا ډیجیټلایز ممکن چې هم ملګري نو هغوی کله زموږ پاڼه باندې د دې تشهیر کتلی نو هغوی باقاعده راغلی کړي نو بیا ورته مونږ راستولي دي باقاعده هر چاته خو استولی کېدلی شي که نه عدنان کې که زه داسې وګورم بار باندې چې زه په دې خبره زور ورکوم نو ګورو ماډرن ایج چې کوم دی مونږ په سکولونو کې ماډرن ایج از د ایج اف مشین که نه د مشین ایج دی خو دې وخت چې کوم دی که خبره کېږي نو دا وخت چې کوم دی د ډیجیټل ایج دی او هر سړی په انټرنیټ ناست دی څوک فیسبوک اړوي څوک انسټاګرام اړوي څوک چې کوم دی نو ټویټر اړوي څوک چې کوم دی نو مختلف ایکس دی موجوده ایکس دی او دغه شانتې مختلف د سماجي رابطو چې کومې پاڼې دي هغې باندې ګوري نو آیا دغې باندې سوچ کړی چې دا انټرنیټ ته مو وروخېږي بالکل هغې ته مونږ اراده شته دا یو ای بک په شکل کې چې کومونه مونږ انټرنیټ ته واستوو په دې باندې زمونږ چا سره داسې اوسه پورې انډرسټینډینګ نه ده ډیولپ شوی چې لکه مونږ هغې سره باقاعده یو موضوع وي چې دا باقاعده هغې واقع د منو کتونکو د عدنان شاه د سکایپ لیکه کمزورې شوې ده موږ کوشش کوو چې دوباره ورسره رابطه وکړو د عدنان شاه خبرې ډېرې مهمې دي لس کتابونه په دې کې ځینې کتابونه د عدنان شاه صاحب په وینا چې په ځینې یونیورسټو کې او پوهنتونونو کې د نصاب په توګه باندې کارولې کېږي عدنان شاه صاحب وایي د دې تر څنګ د څو پورې چې عدنان شاه صاحب موږ په سکایپ لیکه باندې مېلمه کېږي زه غواړم چې تاسو ته یو راپور وړاندې کړم دغه راپور د یوه خبریال ریاض حسین د میدان نه رالیږلی دی او په تیاتر باندې دی یعنې چې د آګاهۍ لپاره د شعور لپاره بیدارۍ لپاره چې کومې ډرامې یا سټیج پروګرامونه تیارېږي په تیاتر کې د دغه شانتې د پولیو په اړه چې کوم دی نو یوه تیاتر جوړ کړی شوی په هغې کې خلکو ته د پولیو په اړه آګاهي ورکړل کېږي د یوه خبریال ریاض حسین په دغې باندې یو راپور تیار کړی تاسو یې وړاندې کړو اورو یې ګورو د هغې نه پس راځو سره د هغې پورې موږ سره عدنان شاه هم د سکایپ په لیکه باندې مېلمه شوي وي دې ورځنۍ سټیج ډرامې ته د خوښ اوسېدونکي مشران ځوانان او ماشومان هم راغلي وو او د مختلفو کردارونو یې خوندونه اخیستل شامل دي انتظامیې د سټیج ډرامې ستاینه وکړه او ویې ویل د پوهاوي دا پروګرام به راتلونکي کې د پولیو په څاڅکو ورکولو کې ځانګړی کردار ولوبوي او که مور او پلار چې بچو ته د پولیو څاڅکو ورکولو څخه انکار کوي د دې سټیج ډرامې نه به زده کړې ترلاسه کړي چې زموږ کوم اپکمنګ کیمپین دی هغې دپاره به د آګاهي پروګرام چې دی د دې به ډېر پازیټیو افیکټس دي خلکو ته دا میسج ورکړی شو چې پولیو چې دا داسې بیماري ده چې دا په ټوله دنیا کې صرف 2 ملکونو کې پاتې ده چې هغه پاکستان دی او افغانستان دی او که څوک حج له ځي یا عمرې له ځي نو هغه مشران چې دی هغې کې تقریبا ډېر مشران دي هغې مشرانو ته هم دا میسج مې وشو چې کوم پولیو ډراپس هغې ته په ایرپورټ ورکړل کېږي دغه نه ده چې هغه په ماشومانو کې دایي ماشومانو ته ورکړي شي چې دایي تر عمرې ماجرینه د هغې ژوند چې دی هغه محفوظ شي د سټیج شو کې د ځایي اوسېدونکو نه علاوه د صحت پوهانو ځایي سپین روبو ښځو او سړو د مختلفو هنرمندانو په کردارونو رڼا واچوله او وایي دې سره ټولنې ته یو مثبت پیغام دی چې پولیو څاڅکي د انساني ژوند لپاره فایدهمند دي او باید چې دغه څاڅکي وکارول شي ټولو وړو بیو ته عوامو ته پته ولګي چې دا شی نقصان دی ملک دی د نقصان د ختمېدو لپاره یو شی دی هغه څه شی دی هغه څاڅکي دی د پولیو دا څاڅکي دی چې د آیا دې کې پیدا ده بسم الله پیدا ته اخیستل پکار دا ډېره خبره ده یو ډېر ښه مشن دی چې دې لږ پیدا واخیستل شي ګډونوالو او د صحت پوهانو وویل پولیو څاڅکي د ماشومانو لپاره ډېر ضروري دي او دغه ماشومان بیا د ټول عمر لپاره په ټولنه موج وي او د خپلې کورنۍ په کار نشي راتللی لاندې وایي د ماشومانو په مور او پلار زیاتې ذمهوارۍ پرېږدي چې خپل بچي د پولیو د ناروغۍ نه بچ وساتي پولیو دا ککرې زموږ د بچي د ژوند لپاره ډېرې ضروري دي سبا چې یو ماشوم هغه معذور شي کو هغه جنۍ ده کو هغه هلک دی هغه بیا په خپل کور باندې هم روزي د هغې هغه شان خدمت نشي کېدی ځکه چې یو انسان معذوره شي نو هغه بېکاره شي د هغه بیا هغه ټول د ژوند نه د هغه یو نفرت شي نو موږ دا وایو چې په
معاشره کې هر وګړي ته دا میسج ورکوم چې تاسو د پولیو په کترو کې په معاشره کې د ټولو وګړو سره تاسو حساب وکړئ. څېړنې وایي پاکستان او افغانستان په نړۍ کې یوازې دوه هېوادونه دي چې پکې د پولیو د ناروغۍ کیسونه ریپورټ کېږي. روان کال 2023 کې په پاکستان کې 2 کیسونه په بلوچستان صوبه کې ریپورټ شوي. تېر کال په ملک کې 100 ماشومانو کې د پولیو وایرس ښکاره شوی او په هغې کې 4 ماشومان په خیبر پښتونخوا کې متاثره وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان. دغه راپور تاسو وکړو ووري دا اوس دا وخت یو ځل بیا بوزو د خیبر پښتونخوا سرکار ته خبر پاتې چې سره د سید عدنان شاه ته ویل بیا د سکرټ کې باندې مشه عدنان یو بیا په خیر راغله. تاسو خبره کوله د راپور روان دي چې هغه خبره تاسو ورسوي. بالکل موږ دا خبره کوله چې تر اوسه پورې موږ داسې اړیکې سره نه دي راغلي یا داسې موضوع داسې سره نه شوي چې موږ دا خپل چې کوم ډیټا ده دا ای بوکس په شکل کې څنګه تاسو ویل چې را نړیوال کچ باندې دغه رسیدل چې کوم د انټرنیټ دور دی او خلکو ته دغه په انټرنیټ باندې ایزلی اویلیبل وي. نو دا هغه هم کوششونه روان دي زموږ. راځم دې تاسو روان دي د تیاتر ذکر وکړو. په تیاتر کې تاسو کوم پروګرامونه یا کول نو تاسو ته ویل راځي لپاره ما یو راپور هم پوره د نمونه په شکل کې کوم د خبريال ریاض حسین را لګل او په دغه اړه زموږ ورته کوتون کوته وای او څومره ضروري ده په داسې تیاتر د لارې چې کوم د خلکو ته آگاهي او شعور بیداری یا د خلکو راوي خول یا خلکو ته معلومات ورکول. دا جی بچپن نه زموږ استاد محترم محمد نثار صاحب یا ګل اسلام صاحب دا په سکول کې زموږ تربیت کوو کو کریکولم اکټیویټی چې هم نصابي سرګرمیانې بچوي په هغه کې موږ په سټیج پرفارمنس وکړو. بیا چې کوم دا زده کړه به ورسره کېده بیا مختلفو چې کوم ګورنمنټ ارګنایزیشن وي هغه به مختلف پروجیکټس باندې کار کوو. په ایچ آی وي ایډز باندې به کار کوو، په ټي وي باندې به کار کوو، په تورجړي باندې به کار کوو یا چې کوم نو په خاندانی منصوبندي باندې به کار کوو. نو په هغې باندې موږ دا اویرنس سیشن کوو، مطلب مختلف علاقو ته به تلو هلته موږ سټریټ تیټرز کوو. نو دغه سټریټ تیټر چې کوم دی نو زموږ یو سلسله د هغه ځای نه بنیاد کېښودلی شو او بیا چې کوم دغه سلسله مخ وړاندې لاړه. بیا چې کوم دی نو په د ګورمنټس کوم پروجیکټس راغله په هغې کې آر ټي آی دی، بیا آر ټي ایس دی رایټ ټو پبلک سروسز رایټ ټو انفارمیشن. نو هغه په هغې باندې هم په د اویرنس لپاره په مختلفو ډسټرکو کې چې کوم دی نو موږ د نیمې ګنټې چې کوم سټریټ د تیاتر ډراما چې کوم دی د هغې په شکل کې د اویرنس خپرولو یو کوشش کړی دی. نو هغه هم چې کوم دی نو ورسره د ترتیب روان وم. زده کړې دپاره چې کوم دی نو مختلف ارګنایزیشنز دي چې هغه باقاعده ټریننګز ورکوي. څنګه جو که تاسو ته پته ده لاهور کې د ډېر وخت نه کار کوي، په تیاتر باندې کار کوي، هغوی سره هم باقاعده د دې زده کړه کړې. بیا چې کوم دی نو هنرکده کې چونکې هغه یو لوی اکیډمي ده او جمال شاه صاحب سره نو په هغې کې هم زده کړه کړې. بیا په کراچۍ کې آهنګ دی، په دې باندې ډېر زیات کار کوي. نو د دې د زده کړې دپاره بیا باقاعده کار کړی دی. بیا د بهر نه خلک راغلي دي او هغوی چې کوم دی نو په دې باندې ټریننګ څنګه ټیلنګ سټوري دی یا زمونږ که مونږ وایي دا مایم دی دا هم د تیاتر برخې دي. هغه دومره چا نه ویلي زما خیال دومره ورسره د دې مایم او د دې د ټیلنګ سټوري چې کوم دی د دې څه آګاهي دومره نشته شته. باقاعده په هغې هم مونږ چې کوم دی باقاعده زده کړه کړې ده او بیا د اویرنس دپاره مخکې سوسایټي پرفارمنسز کړي دي یو میسج سره. ویل کېږي چې لږ تر لږه په پاکستان کې چې کومې شمېرې ښودل کېږي لږ تر لږه 60% یعنې په سلو کې 60 کسان ځوانان او پیغلې دي. بیا ستاسو دغه کار ته ستاسو دغه لیک ته کوم چې تاسو وایي او بیا ورسره دغه شانتي د تیاتر د لارې چې کوم پروګرامونه تاسو کړي دي د آګاهۍ شعور لپاره ځوانان او پیغلې څومره ورته غوږ نیسي او څومره په خپل ژوند کې عملي کوي چې دغه مطلب دا دی چې مثبته اړخ ته تاسو څه وینئ یا په دې باندې کوم کار کړی دا معلوم کړی دی چې تاسو کار ځوانانو پیغلو ته څومره وررسي نورو ځوانانو پیغلو ته. بنیادي خبره دا ده چې موږ څه وخت بعد کتابي شکل کې به مستویلي او موږ ته به لیکچر راکړی کېدي
چې کوم ټریننګ وو په هغې کې به زموږ ورځې په طریقه خبرې کړې وي. زه چې کوم دغه کومه زما ذهن چې کوم دی نو هغه به داسې و چې په درېیمه ورځ باندې په هغې کې موږ ته ټاسک راکړی چې تاسو د یو ټاپک به یې راکړی چې په دې باندې تاسو ثیټر ډیولپ کړي. نو موږ به چې په هغه ثیټر کوو نو زما خیال دی چې په کلونو چې د بچپن کې هم چې کوم نه استعمال شوه سیریز باندې په ټي وي ایډ باندې موږ کار کوو نو هغه تر اوسه پورې یاد دی او اوس تر دوباره استعمال په هغه تر اوسه پورې ذهن کې چې کوم یاد دی. موږ دغه ځانو په سوسایټي کې هم موږ کله به چېرته پرفارم په آسپاس علاقو کې مرکان ته ولاړو کوټور ته ولاړو داسې فوج اسوار ته ولاړو پولي ته ولاړو نو موږ به خلکو په دې راځو چې هلکه دا هغه ډاکټر دی چې هغه استعمال شوه سرنج اچولي ټول د هغې بیا چې کوم دی د هغې بیا ایډ شو یا کونتور جړی شو یا پلانکېټینګ دی که نه نو څه دا چې ولس انټرټینمنټ خوښوي که نه انټرټینمنټ کې هم ته ورته ورکوي. نو په ما دغه به اوساجي هم بچپن کې دا خبره کوله چې هغه به لکه تاسو به داسې کوئ چې تاسو به خپل کار کوئ نو دې کې سل کسان تاسو ته ناست کې یو سړي ژوند هم تاسو بدل کړو نو دا ستاسو ټوله ګټه ده که نه چې حالانکې څنګه موږ ګورو چې انټرټینمنټ هر چا ته یاد دي د بچپن دا کیسې موږ ته یاد دي څوک کړي دي موږ ته یاد دي موږ ته افغانستان موږ ته به خامخا ضرور یاد دي. صحیح هغې ته به خامخا یاد یو مطلب او اثر یې وینې مطلب دا دی چې پازیټیو مثبت اثر یې وینې. بالکل د دې مثبت اثر هم شته خو بیا اوس اوس زمانه لږ که تاسو ګورئ مطلب لږ چینج شوې ده. خلک اوږد مطلب ډېر اوږده مرکه یا اوږد نشست نه خوښوي. اوس چې کوم دی نو هغه څنګه شارټ شو هر څه چې کوم دی 10 نه 15 سیکنډ کې تاسو خپل میسیج ډیلیور کوو. خو وایي چې دلته موږ په امید یو چې دا خلک زموږ ته کوم موبایل لاس کې راغلی شوی یا ټکنالوجي راغی یا مخکې مختلف ایپس راغله هغه چې کوم دی نو د پیغام خپرولو ذریعه ده. نو موږ په دې په امید یو چې زموږ ثقافت یا زموږ کلتور یا زموږ دستور به لږ ډیمیج کېږي نو موږ په امید یو چې دا به لږ کروټ کړي دا خلک به بدلېږي او بیا به چې کوم دی نو دغه 15 سیکنډو یا 10 سیکنډو ویډیو چې کوم دی نو پوره نړۍ ته د یو نوي د کریشن د انوویشن زموږ ته په خاورو کې زموږ د هره سیمه چې کوم ده نو هغه زرخیزه ده هر ځای کې لال پټ دی هغه رابسیره کولو کې به دا خلک په دې کې به پوره مرسته کوي. څومره بدل شوی ته خو ګوره ډېر په کمزوري کې صحافت ورته راغلی جغلو ورته راغلی په 20 کلنۍ کې راغلی د هغه وخت نه واخلي کله چې تاسو لومبۍ راغلی جرنالیزم ته اوس په موجوده وخت کې چې کوم صحافت دی څومره بدل شوی دی څومره مطلب تا دغه راته ووایه خصوصا بیا د ډیجیټل ایج سره موږ لږ شان معیار خیال وساتو او معیار سره چې کوم دی نو په ولس چې څومره شعور دی ولس غواړي هغه د هغې مزاج هم بدلولو کې چې کوم دی باید کار کول پکار دي. مزاج به زه داسې په دا ووایم چې پخوا به ما روډ شو کوله نو هغه ما ته ځان ښه ښکارېده. اوس چې زه روډ شو کوم نو لږ ځان راته داسې لږ دومره ښه نه ښکاري چې پخوا څومره ښکارېده. د هغې بنیادي وجه دغه ده چې صحافت چې کومه تمیز یا دایره یا چې کوم هغې یو خپل کرایټیریا ده په هغې باندې پوره ډېر خلک نه دي او هر چا چې خبره موبایل دی نو هغه ځان صحافي ګڼي. باید چې لږ دې باندې کار وشي چې د دې سانچا او ډانچا واضح شي چې په هغې باندې کار وشي چې هر سړی تپوس چانه کوي نو د هغې د سوال معیار هم پکار دی د هغې د کار معیار هم پکار دی د هغوی پس منظر کې د هغې چې کوم څومره یو تجربه د هغه هم پکار ده. خو دلته دا داسې ده چې لکه مونږ بدمرغه هر سړی دا کار کوو یا لږ ځان سړي ته داسې بدل ښکاري د هغې د وجې چې په همدا نو که تاسو ته دا یو څیز پاتې شو دا ډېر قیمتي دی او دا د پښتو ژبې نومیالي دی. سیدي جي دا کومه کتاب سخت او چاپ شو په دې کې هغه خلک مرکي وي چې د اوسني دور چې کوم دی نو لیجنډز خلک دي نومیالي دي په دې باندې خلک د پیسیانې یا امپیلې حوالې کوي دې کې زیات خلک موجود نه دي که موږ ووایو که نایزاده لایټ صاحب دی خدای پاک دې وکړي داسې جوړونه دی ابراهیم خان شبنم صاحب دی خدای پاک دې وکړي رضوان صاحب دی داسې پکې نور ډېر خلک دي چې په روغاني بابا کې باقاعده مرکه موجود روغاني بابا وروستۍ مرکه دې کې موجود ده خدای پاک دې وکړي داسې
شمس القمر د سواد د سیمې تسلیم لاله دی دا غي ټول مرګ په دې کې موجود دي نو دا چې دا موږ څنګه حواله چې دا کې لا چې په اسانه د مطلب کوو جواب پورا کوو په دې کې کومه داسې قیمتي خبرونه معلوماتي خبرونه چې موږ پرکو هغه دومره زیات هغه باندې یوز ناراضي هغه باندې خلک دومره زیات کمنټس کوي یا لایک نه کوي حالانکه اډر قیمتي خو ګلیمر چې کوم دی موږ یا شوخي ورته او سوال داسې شوخ دی هغه وایي کېږي مثلا خلکو ته رسېږي مثلا بیا نن دا غي لاندې د کله هم دا کوي چې به چې قیمتي خلکو سره مرکه وکړو قیمتي خلکو سره مرکه شو ګوري قانون ته دې ګوري الکاب وایي چې ته هغه کمپاین دا کړی شو دا یې پورا یو جادو دا بیا غي نه پس سره لیکلو کې چې یار دې قیمتي خبرونه ته ځخ نه نومدلې دې خدا کار کړی دی او چې زه څه وهاړم زموږ نه باید څه د هغې مطابق دی ماته سیز مخې ته راځي نو زموږ دغه دی چې لکه هغه زموږ دوی ورته هغه هم ته هم شعور پکار دی دا مایک او دا کیسه هر چا مایک راغشته د هغې سره بیا ځان له کیسه ده ولې چې زما ډیمانډ دغه دی زما د ولس ډیمانډ ده صحیح بالکل دا خبره ټیک ده بالکل موږ زیاتره اورېدلي دي چې یو خو تعلیم کمې دی په دغه سیمه کې پښتنه سیمه کې خصوصا بله ورسره چې کوم دی شعور بیداري او بیا خلک هغه شیونه خوښوي چې دوه کسانو پکې جګړه وي یا کنټروورسي وي مسلې وي او د پوهې لپاره چې کوم پروګرامونه وي کیسې وي هغې ته ډېر کم خلک چې کوم دی نو غوږ نیسي یا یې ګوري سید عدنان شاه صاحب پروګرام وخت بالکل ساعت ته رسېدلی ستاسو ډېر مننه کوم ستاسو دې ته وخت ورکړو سره خبرې اترې وکړو یو جهان مننه تاسو یو جهان مننه کور مدان ډېره مننه د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ ښکاري او کله چې موږ اورو هغه شیان نه ښکاري چې څنګه یې وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړې قصه ویل کېږي موږ پرې باور بېلو په کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ آرزوګانې آزاده میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو دپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ زړې سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې نن تاسو ته پوره عکس ورښایي تاسو واشنگټن ډي سي نه کتله هم د دې سره د دې پروګرام وخت پای ته رسېد راتلونکي اونۍ به یو بل مېلمه څنګه تاسو وړاندې راځو تر هغې زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه تاسو چېرته هم یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ د الله په امان
فیسبوک و تلویزیون آشنا صدای آمریکا. در خدمت شما هستیم با برنامه روایت امروز و موضوع بررسی وضعیت میوزیم ها و آثار تاریخی و باستانی در افغانستان به مناسبت روز جهانی میوزیم هست. البته این برنامه با حضور دو مهمان که هر دو متخصص و پژوهشگر بخش هنر و ادبیات در افغانستان همچنین حفظ آثار هنری و تاریخی هستند. پیش از آن چند خبر از جهان و افغانستان را بفرمایید. اخیراً بر اساس خبرها و گزارش‌ها سیلاب‌هایی که در ولایت خور رخ داده است منجر به حداقل خسارت‌های چندین تن شده است. برخی مقامات گفتند که حداقل 2500 تن در ولایت خور از این سیلاب‌ها متأثر شدند و اداره رسانه ملل متحد گفته است، یعنی متوجه ملل متحد گفته است که این سیلاب در ولایت خور بسیار بحرانگر بوده است. البته آمار و ارقام مشخصی را ارائه نکرده. بحث کمک رسانی و امداد رسانی در این ولایت همچنان ادامه دارد و این سیلاب‌ها در حالی است که چندی پیش در ولایت شمال افغانستان به ویژه ولایت بغلان هم تلفات زیادی را این سیلاب‌ها برآوردند. از سوی دیگر مقامات ملل متحد با ویژه یک نماینده خاص ملل متحد بر امور افغانستان در بخش ماین‌های تعبیه شده و یا منفجار ناشده میگوید که افغانستان طی سالهای گذشته به ویژه سال گذشته افراد و تلفات زیادی را در نتیجه ماین‌های منفجر نشده در پی داشته است. البته این وضعیت در حالی است که تلاش‌ها برای از بین بردن زمین‌های مملو از ماین‌ها و مواد منفجره ناشده ادامه دارد و افغانستان یک از کشورهایی است که در طی بیش از 3-4 دهه جنگ همچنان مناطق زیادی را پر از این مواد انفجاری یا مواد منفجر نشده بود. و در خبر تازه‌ای که دقایقی پیش در رسانه‌ها نشر شده است حاکی از سانحه هوایی در روی هلیکوپتر حامل رئیس جمهور ایران و هیئت همراهش بوده است. خبرگزاری‌های مختلف در این باره خبرها و گزارش‌هایی دادند که هلیکوپتر حامل رئیس جمهور ایران در سفرش به ولایت آذربایجان شرقی آن کشور دچار سانحه شده است، اما هنوز وضعیت از محل و یا این که وضعیت آقای رئیسی رئیس جمهور ایران چه هست جزئیات بیشتری نشده است. توجه شما رو جلب میکنم و کسب جزئیات بیشتر از خبری که در مورد ایران و سانحه که در مورد هلیکوپتر رئیس جمهور حامل ایران رئیس جمهور ایران بوده است. آقای هوشنگ حسریاری متخصص مسائل نظامی و استراتژیک و دانشگاه کینگستون کانادا صحبت می‌کنیم. تا طرف تلفن همه وقت ما هستم. آقای حسریاری سلام، روزتان بخیر. شما خبرها حتما دنبال کردین. آنچه که ما تا به حال داشتیم هنوز جزئیات دقیقی از این حادثه‌ای که صورت گرفته نشده. معلومات شما در چه حد است و به نظر شما چه احتمال طبیعی وجود داره که این حادثه صورت گرفته؟ در مورد سقوط این هلیکوپتر و یا اونطوری که وزیر کشور جمهوری اسلامی گفته فرود سخت این هلیکوپتر هنوز اطلاعات زد و نقیض هستند. دو سناریو رو می شود تصور کرد به عنوان علت این سقوط. یکی ممکن هست که مشکلات فنی بوده باشه و مشکلاتی که راجع مربوط به آب و هوا باشند. گفته شده که می بسیار غلیظی در اون منطقه وجود داشته و اون به عنوان علت اصلی فرود این هلیکوپتر یا سقوط این هلیکوپتر از جانب دولت جمهوری اسلامی تا به حال اعلام شده. سناریوی دوم خرابکاری در هلیکوپتر است، اختلال در هلیکوپتر و در نتیجه ممکن هست بمبگذاری در این هلیکوپتر بوده باشد که هنوز با قاطعیت نمیتوان در مورد هر یک از این دو سناریو صحبت کرد، ولی قدر مسلم این که این هلیکوپتر سقوط کرده ظاهرا طبق آنچه که از مقامات مختلف جمهوری اسلامی شنیده میشه